سیاسي لیډران چې کوم دي دا وخت هغو د دې قام د بقا دپاره په دې غریب ولس باندې د هغو نظر نشته دی. د هغو نظر صرف په یو څیز باندې دی چې د عمران خان حکومت ته ارتاو شي، دوی ته د خپلو کرسو لارې صفا شي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شدید العقاب. صدق الله العظیم. الله تعالی فرمایي چې تاسو تعاون وکړئ د یو بل سره د پرهیزګارۍ په کارونو کې، د تقوا په کارونو کې، په هغه کارونو کې چې په هغې کې معاشرې ته او انسانیت ته خیر رسي، ښېګړه رسي. ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، او تاسو تعاون مه کوئ د یو بل سره، ښېګړه مه کوئ د یو بل سره، په هغه لار مه ځئ د یو بل سره د کومې نه چې دښمني، تربګنۍ یا نور غیر اخلاقی څیزونه، هر هغه څیز چې هغه سماجي برایانې او سماجي خطاګانې وي، نو الله تعالی وایي چې تاسو د هغو سره تعاون مه کوئ. واتقوا الله، او د الله نه یریږئ. ان الله شدید العقاب، بېشکه رب ذوالجلال سخت عذاب ورکوونکی دی. قدرمنو، د مخکې ورځو کې سرکاري ملازمین چې دي او په خصوصي توګه اساتذه چې کوم دي، استادان، صاحبان، د هغو د څه وخت نه مطالبه وه چې حکومت پاکستان د زموږ تنخواګانې سیوا کړي او په دې ملک چې د ګرانۍ کم لهر دی، د بېروزګارتیا کم لهر دی. نو دا خبره د اول یادوي چې زه هیڅ کله دا نه وایم چې یا زه د استادانو، د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو باندې خفه یم. د هغو حق دی، ځکه چې استادان او سرکاري ملازمین چې څومره دي، هغه د دې قام د بقا، د دوی د پرمختګ دپاره خپل صلاحیتونه راولي، او د هغوی حق دی چې هغوی چغه پورته کړي. ولس له هم حق دی چې هغه د استادانو سره او د ټولو سرکاري ملازمینو سره اوږه په اوږه ودرېږي. خو یوه خبره دا ستاسو سره شریک کومه، دا وخت چې په اسلامي جمهوریه پاکستان کې چې کوم د ګرانۍ سیلاب راغلی دی، او هغه سیلاب ورځ تر ورځه زیاتیږي او د غریب عوام په هغې کې ډوبېږي، تر دې پورې چې هګۍ څه شی دی، دومره خسکې غونته کې هګۍ ده، هغه هم نن 15 روپو ته ورسېده. سیاسي لیډران چې کوم دي، دا وخت هغو د دې قام د بقا دپاره په دې غریب ولس باندې د هغو نظر نشته دی. د هغو نظر صرف په یو څیز باندې دی چې د عمران خان حکومت ته ارتاو شي، د عمران خان حکومت ته ونړولی شي، چې د دې حزب اختلاف او دوی ته د خپلو کرسو لارې صفا شي. د دوی سره دا وخت صرف او صرف دغه سوچ دی. زمونږ قام چې دی، موږ هم لکه سیاسي بصیرت او علمي فصاحت هغه موږ نه لرو. نو زه په دې وجه باندې د استادانو او د سرکاري ملازمینو ته وایم چې کچېرې دوی د خپل ځان دپاره کومه غږ پورته کړو، که دغه شانتې غږ دوی د دې غریب ولس، د دې عوام دپاره هم پورته کړي، چې ځکه چې په دې معاشره کې د دې استادانو او د دې سرکاري ملازمینو بچي هم ګرځي. ولې دا غریب د دې استادانو یا د دې سرکاري ملازمینو، دا غریب ولس، دا مزدورکار، دا د دوی بچي نه دي؟ نو پکار دی چې د خپل ځان سره سره دوی یو داسې قلم چوړ هرتال وکړي، لکه څنګه چې د ځان سره کوو چې د دې ټول قام غږ هم د دې سره پورته کړی وای. یقینا چې په دې به خدای پاک هم خوشحاله شو د دوی نه، او په دې باندې به ټول انسانان خوشحاله شو، ځکه چې دا وخت په دې وطن کې د پاکستان په خاوره باندې د دې غریب ولس د دوی طبیبان نشته، د دې غریب قام د دوی غمخواران نشته، د دې دردېدلي ولس د دوی مسیحان نشته دی. هغه کم چې لیډران او ځان ته لیډران او دا قام چې د کومو لیډرانو په سر یو بل بېعزته کوي، یو بل شرموي، هغه لیډران نن صرف او صرف یوه مطالبه یې نیولې ده چې موږ دا حکومت نه منو. د هغو دا مطالبه د یو لیډر د یوې سیاسي پارټۍ نه به چا دا نه اورېدلي چې راوځي چې موږ پر امن احتجاج وکړو، چې ولې ورځ ته ورځه اوړه ګرانېږي، ولې ورځ ته ورځه الوګان ګرانېږي، ولې ورځ ته ورځه غوړي ګرانېږي، ولې ورځ ته ورځه په اخبار کې هره ورځ په څومره ورځ باندې چې ګورې
وړه ګران شو، چینی ګرانه شوه، دوايانې ګرانې شوې، هګۍ ګرانې شولې، چې دا ارزاني به کله راځي. د دې نه دا معلومه شوه چې د پاکستاني د دې غریب ولس د دوی څه قسم په دوی نه څوک خفه کېږي، نه د دوی غمګسا شته، نه د دوی غمخواران شته. نو زما سوچ قدرمنو دې خبرې ته لاړو چې که چېرې دا سرکاري ملازمین داسې یوه حکمت عملي خپله کړي د خدای د رضا دپاره، چې د دې غریب ولس د حقوقو دپاره هم دوی چغه پورته کړي. ځکه چې په هر کور کې خو سرکاري ملازم نشته دی، په هر کور کې خو استاد نشته، په هر کور کې یا د تانهدار ایسیچو یا کلاس پور نوکر، یعنی په هر کور کې خدا نه چې خو مخصوص کورونه دي چې ته کې د هغو به وي او دا د هغو حق هم ښه کار شو چې د هغو مطالبې ومنلی شولې او د هغو تنخواګانې سیوا شوې، ځکه چې کم سے کم د هغو ژوند خو به لږ په آرام شي، لږ په سکون خو به شي. خو زه یو ځلې بیا د دې سرکاري ملازمینو نه او د دې نه علاوه چې څومره سماجي تنظیمونه دي فلاحي نور دی، هغه د خدای په خاطر هغه دی را یوځای شي او د دې غریب قام د بقا او د دوی دپاره د هغه چغه پورته کړي. ځکه چې سیاسي لیډر دا به د یو سړي قمقلتوب یې، بلکې زه به ورته وایم چې دا به د دې قام بېوقوفتوب یو قسم ده، چې که موږ نور د دې سیاسي مداریانو د دوی په تمه کېږو چې موږ له د ګرانۍ چغه وکاږي، موږ ته به څیزونه ارزان کړي، د دې قام دپاره به راوځي، د دې قام د بقا دپاره به راوځي. بل چې کوم دی اے پي سي کانفرنس وشو، آل پارټي کانفرنس چې هغو کوم وکړو، په هغې کې مولانا فضل الرحمن د ټولو پارټو ستر شو، قصه ختم شوله. اوس په دې راجمع کېږي چې د عمران خان پارټي ګزاره کړو، د دې حکومت ختم کړو. موږ د عمران خان د حکومت سره د غورځېدو موږ ته د هغې نه څه جوړېږي یا موږ ته د هغې نه څه میلاویږي؟ موږ ته او د غریب عوام ته په دې میلاویږي چې کومه ارزاني چې ده د روزمره اشیا څیزونه د استعمال چې دي هغه ارزان کړلی شي. نو پکار ده چې دا سیاسي لیډران راجمع شي او د دې ګرانۍ خلاف چغه وویل، اول د قام د امروزه ژوند د استعمال څیزونو دپاره راوځي، بیا که د دوی حکومت غورځي او که د دپاره هر څه کوي. که چېرې دا نه نو زما وروره داسې شی دی چې لکه خدای پاک چاله په ناسته څه نه ورکوي. دا قام دی دا به دغه شان تباه کېږي، تباه شو، دا به ډوبېږي او ډوب شو او لا به ډوبېږي. بیا به سبا د عمران خان حکومت غوزار شي، وایي به چې دا هر څه خو ملک دیوالیه شوی دی، عمران خان ملک دیوالیه کړی دی، عمران خان خو هر څه تباه کړي دي، هېڅ نشته دی. بیا به دا قام تباه او برباد په یو نوي عذاب کې به بیا مبتلا وي. نو نور در سره خبرې نشي کوم، وخت ونه نیسم. قدرمنو ذهن له مې دغه یو څو خبرې راغلې په فیسبوک راته لیکل ګران، نو زه یم راشه دې ملګرو سره به دا خبرې شریکم. که چېرې زموږ دا خبرې ستاسو خوښې شوي دا د قام د بقا دپاره یي، د دې انسانیت د بقا دپاره یي، نو په ډېر معذرت سره یم چې دا د ملګرو سره شریک کړئ، شیر یې کړئ او خپله رایې راکړئ. او چې څومره یو ځلې بیا یم چې څومره سماجي فلاحي تنظیمونه دي هغه دې راوځي د دې قام د بقا دپاره، د دې غریب ولس دپاره د حق چغه پورته کړي. او دغه شانتې دي دا سرکاري ملازمین دي هم د خدای د رضا دپاره داسې یو حکمت عملي او پالیسي جوړه کړي چې په هغې کې د دوی سره سره د غریب قام ته هم څه فایده ورسي، دوی ته هم څه د سکون ژوند میلاو شي. په لوی الله مو سپارم، د خپل ځان خیال ساتئ. د الله په امان.